بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو دوستانو او ملګرو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. زموږ نننی درس په مایکروسافټ ورډ یا MS Word کې د انسرټ منو کې پکچر به ووایو. پکچر لرنه موږ کولی شو خپلې صفحې ته عکس راولو. دلته اوس تا ته پوښتنه کوي ته له کوم ځای کې تا عکس ثبت کړی دا له کوم ځای نه ته راغلی. اوله جای انتخابوئ، عکس کلیک کوئ یا سلیکټوئ یا انسرټ وکړئ نو هغه هم عکس تا ته راولي. اوس دا خپله عکس هم سیده ځان ته فارمټ مینو لري. فارمټ مینو کې اول موږ سره ده ریموو بیکګراوند. که موږ غواړو دغه د شا بیکګراوند یې ریموو یا ډیلیټ کړو نو موږ د ریموو بیکګراوند لرنه کولی شو. اول مارک ایریاز ټو کیپ، هغه جایان ته سلیکټ کړه چې د تا په کار دي، یعنې هغه غواړې چې ته په دې عکس کې راسي نو ته به همغه جایان سلیکټوې. لکه مثال زه غواړم دغه ما موټر په کار ده، زه د موټر چوکاټ سلیکټوم نو ما ته به موټر راولي. او بل موږ سره ده مارک ایریاز ټو ریموو، هغه جایان ته سلیکټ کړه چې د تا نه یې په کار، د ما دغه کونجونه نه دي په کار، دغه خواګانې مې نه دي په کار، دغه جایان او همداسې نور. مارک ډیلیټ که غواړې دغه ډیلیټ مارک ستا ته غواړې دا ډیلیټ کې، لکه مثالا دلته زه راسمه دا مو ښمه او دغه غواړم دغه مارک ډیلیټ کړم نو زه به دلته ډیلیټ مارک ته راځم. چېرې تاسې به پې کلیک کوئ څه به مارک ډیلیټ کړي. او بل موږ سره ده ډسکیر آل چینجز، دا کوم تغییرات چې راوستلی دي نه یې غواړي، یعنې تا ته صف نه شي. که غواړې دا بېرته عکس عادي حالت ته بوځې ډسکیر آل چینجز وکړې نو عکس بېرته عادي حالت ته لاړه. او بل موږ سره دا کیپ چینجز، که چېرې لکه مثالا تا دلته تغییرات پکې راوستل دا دې سلیکټ کړه، هغه دې کوم تغییرات چې راوستلي دي هغه یې تا خوښ دي، لکه مثالا ما دغه جای نه ده په کار، که زه اوس دغه کیپ چینجز وکړم وګوره ماته د شا بیکګراوند یې ډیلیټ کړ. دا و فارمټ مینو کې د دلته د عکس فارمټ مینو کې د ریموو بیکګراوند و. اوس کورکشن له دې لارې نه موږ کولی شو لکه ټرانسپرنسي یې تیزه وي، برایټ بیخي ډېره وي او بېرته هغه ته دلته یې کموی همسې د رڼایي یې لکه تیزه وي، کمه وي، بیخي تیزه وي. له دې لارې نه هم کولی شو یو مختلف سلیکټ کړې. دلته د کورکشن لکه مثلا دا عکس دا لږ ذره عکس ته پیکه اخیستلی کامره کې غلط راغلی که غواړې هغه لږ تیز کړې نو ته کورکشن ته راځې دلته یو دانه انتخابوئ. او کلر د دغې رنګ اوس څه خلته وي، شین وي، اسماني وي، زیړ وي او سور وي، نارنجي وي. له دې لارې نه کولی شو یو مختلف رنګ انتخاب کړې. لکه مثلا زه غواړم دغه یو د ما په کار وي، وګوره دغه رنګ پې عملي شو. او بل موږ سره دا ارټسټیک افیکټس، لکه مثلا ته دغه خپل عکس راولې لکه هنري غونته شوي، یعنې چا لکه رسامي کړی چې غونته یې دلته راسي ته یو دانه سلیکټ کړې نو تاسو ته به ښکاره شي. لکه مثلا دغه یو زه چې دغه یو سلیکټ کړم نو تاسې وګورئ لکه چا چې لیکلی وي، لکه چا چې رسامي کړی وي. او بل موږ سره دا کمپریس پکچر، له دې لارې نه هم کولی شي ته سایز غټ او وړکی کړي د کمپریس پکچر له لارې نه. له دې لارې نه هم کولی شي دغسې وي اوکې سي ورته وکړي. ګوره سایز یې اوس تا ته لږ ذره غټوي. دلته به راسو بېرته ارټسټ دلته راسو بېرته به یې عادي حالت ته بوځو چې تاسو ته معلومات پکې ښکاره شي. او چینج پکچر د دغه عکس په ځای غواړم زه یو بل عکس راواخلم، دغه عکس مې خوښ نه شو، خپل کمپیوټر نه هر څه کې مې ثبت کړي وي، لکه مثلا دغه عکس په ځای غواړم دغه عکس ماته راسي. وګوره دغه عکس په ځای دغه عکس راغی. او ریسیټ پکچر دلته موږ تغییرات پکې راولو، کلر یې ډیفرنټ کړو، غواړو دا بېرته عادي حالت ته بوځو نو ریسیټ پکچر وکړو. ګوره
کوم تغیرات کوم فارمټ چې ورکړی موږ هغه بېرته ترې نه ډیلیټ سو دا ورسیټ پکچر. او دلته موږ سره دا د ټیب دغه د خپل عکس مختلف ډیزاینونه یا سټایلونه دي. له دې لارې نه موږ کولی سو د خپل ټیبل یو مختلف سټایل ورته انتخاب کړو. دغسې وي لکه مثلا زه غواړم په دایره کې دې راسي یا دغسې او ګوره دغسې ماته راغی څومره لوکس ښکار وي. دلته د پکچر سټایلونه دي. له دې لارې نه کولی سو تاسې خپل مختلف ځان ته پیدا کړئ او هغه پې عملي کړئ. او بل موږ سره دا بورډر پکچر بورډرز چیرې موږ دا بېرته ریسیټ عادي حالت ته یې بوځو دا به کلوز کړو ریسیټ وکړو دغه دا بېرته عادي حالت ته اوس لاړی. د دغې اوس چارچوکاټ څه خلته وي اوس یې رنګ یې څه خلته وي که چیرې موږ دلته اوس ګوره نه ښکاري که چیرې موږ ډبلوالی غټ کړو نو اوس به ښکاره سي. زه غواړم سور رنګ دې ولري ګوره رنګ یې سور سو. نو آوټلاین بیخي آوټلاین نه وي مور کلر آوټلاین کلرز غواړئ آوټلاین ته نور رنګونه راولئ دوکې دې خوښ نه سو وایي دغه ډبلوالی څومره وي وګوره څومره څه نه راکېږي هغومره تاسو ته لږ ښکاري ګوره څومره اوس ښه ښکاري. او داسې که غواړئ دغه د آوټلاین په ځای نقطې هم راوستی شئ لکه مثلا دغه یې وګوره نقطې سو. او پکچر افیکټس په خپل عکس باندې تاثیرات هم راوستلی سي. اوس لکه چې تاسې دلته راسئ پکچر افیکټس وښئ لکه دلته شاډو شاته یې سوری وي که نه وي وګوره نن یې سوری راغی. پکچر افیکټس سره شاډو دا خو مو ویله ریفلیکشن شاته لاندې یې سوری وي که نه وي ګلو ځلا یې شاته د خپل حق نه وي لکه مثلا زه غواړم اسماني ځلا دې ولري وګوره ځلا یې شاته راغله. او بل موږ سره دا پکچر لی آوټس دلته موږ سره د عکس مختلف لی آوټونه دي. له دې لارې نه موږ کولی سو یو دانه انتخاب کړو لکه مثلا موږ دغه یو دانه سلیکټ کړو دلته دغه اوس لکه ورته ولیکو دلته دا د احمد کار دا د دې په باره کې لږ ذره نور معلومات ورکړو. دا دا به بېرته دلته به فارمټ ته راسو بېرته به دا به عکس به بېرته ټول ډیلیټ کړو دا به هم بیا به انسرټ ته لاړ شو دلته به یو بل عکس راواخلو. دا فارمټ مینو کې د پکچر لی آوټ. او بل موږ سره دا پوزیشن که چیرې موږ دلته لاړ شو دلته موږ متن ولیکو دا ووښو دا ولیکو رینډ قوس خلاص قوس بند نو موږ ته به متن دلته سینټر وکړو نو موږ ته متن اوس راوسته. اوس دغه د تا دغه د پکچر د تا دغه د عکس پوزیشن په ټکس په کوم ځای کې وي اوس تاسې دغه هم جوړوی سئ. داسې فارمټ ته راسئ پوزیشن یې اوس زه غواړم لاندې وي لکه دغسې وي دغه یو د ټکس په مابینځ کې ګوره لاندې یې راغی چې غواړم بېرته دلته یې راولم. له دې نه کولی تاسې د خپل عکس پوزیشن معلوم کړئ په متن کې په کوم ځای کې وي چپې خوا کې وي ښي خوا کې وي که نه وي. او ټکس راپ دغه متن څخه ته پرې راتاو سي که چیرې موږ دغه عکس متن ته راولو اوس دا جوړولی سو سکوار وي ټایټ وي متن ورته نږدې وي تر وي دغسې وي د عکس له پاسه پرې ولیکل سي او دا عکس له مخ ته راسي دغه عکس دغه متن پټ کړي. له دې نه هم کولی ستا انتخاب کوئ. او برینګ فورورډ که چیرې موږ دلته انسرټ ته راسو یو دانه بل عکس راواخلو لکه دغه یو دا مو سره راواخیسته اوس موږ سره څو عکسه سول 2 عکسه سول. اوس دغه دواړه سر په سر دي که غواړو دغه شاتنی مخې ته راولو نو موږ برینګ فورډ وکړو ګوره بېرته یې مخې ته راوستو غواړو بېرته یې شاته ولیږو نو سینډ بیک وکړو بېرته شاته لاړو. او سلیکشن پین دلته موږ سره سلیکشن پین ده له دې نه هم کولی سو موږ انتخاب کړو شو آل ټول ته ښکاره کړي هایډ آل ټول ته پټ کړي دا ابجکټونه د تاسې هر چا سلیکټ کړی وي. او بل موږ سره دا آنلاین دې رانه کولی سو تاسې پوزیشن دغه د عکس معلوم کړئ که چیرې موږ دغه یو دانه ډیلیټ کړو دغه متن هم ډیلیټ کړو نو اوس به موږ ته سم صحیح ښکاره سي. دا مو دلته راوستو فارمټ ته راسو اوس آنلاین دا په کوم ځای کې وي
چپې خوا کې وي، سنټر په مابینځ کې وي، ښي خوا کې وي. لیدل نه کولای ستاسې د خپل عکس پوزیشن معلوم کړئ چې په کوم ځای کې وي، چپې خوا کې وي، ښي خوا کې وي، په کوم ځای کې وي. بیا به دلته لاړ شو، دغسې دغه دواړه عکسونه به دلته راولو چې دلته دا به بېرته ټول سلیکټ کړو، دا به ډیلیټ کړو. دا موږ اوس دوه عکسونه راوستل. که غواړو له دغو نه یو ګروپ جوړ کړو نو موږ کلیک پې کوو، لیاوټ ته فارمټ مینو ته راځو. نو موږ اوس که چېرې موږ دواړه سلیکټ کړو نو دا ګروپ به اوس کار وکړي. اوس دا دواړه ګروپ دي، یو څه یو ځای ته وړي بل هم ځي، یو ته یو ډیزاین ورکوي بل ته هم ورکول کېږي، یو ته بورډر ته یو رنګ ورکوي ودې دومره کوي، او دلته یو ته یو رنګ ورکوي دا بل ته هم ورکول کېږي، ځکه چې دواړه ګروپ دي. که غواړې بېرته یې ګروپ نه وباسې نو ته راځې دلته ان ګروپ به وهې. اوس بېرته هغه سول له ګروپ نه وتل، یو ځای ته وړې دلته نه همدغه یو هر یو ستا سلیکټ کړی وي. بل موږ سره دا روټېټ لار نه موږ کولی شو تاو راتاو یې کړو، لکه مثلا ورټیکل عمودي افقي چپې خوا ته ښي خوا ته وي. او د کراپ لار نه کولی شو قطع هم کړو، لکه مثلا زه نه غواړم ته نه دغه د ما مخې په کار ده، دغه د موټر غواړه دغه راولم. وګوره اوس تنه کراپ وکړمه، هغه جنریټر ډیلیټ کړه، تنه دغه مخه پاتې شو، هر یو ما سلیکټ کړی و. او دې نه کولی شو موږ سایز هم غټ کړو، اوږدوالی مودي افقي څومره وي. دا و په انسرټ مینو کې د پکچر فارمټ درس. او آنلاین پکچر له دې لارې موږ کولی شو له آنلاین لکه مثلا د انټرنیټ صفحې نه موږ هم عکسونه راخیستلی شو. اوس د تاسې که چېرې تاسې وای فای دلته انټرنیټ مو وي نو کار کوي، لږ ځله بیا وخت نیسي. که چېرې تاسې انټرنیټ نه وي نو کار بیا نه کوي. او بل موږ سره دا شیپ له دې لارې موږ کولی شو خپلې صفحې ته یو شکل راولو. دلته لاړ شو، دلته موږ سره مختلف شکلونه یا شیپونه دي، د دې لارې نه موږ کولی شو یو دانه انتخاب کړو. لکه مثلا د ما دغه یو په کار ده، ګوره څومره ښه ده. او دلته موږ انسرټ مینو کې شیپس ده، دا ځان ته فارمټ هم لري. دلته موږ سره دا انسرټ شیپ له دې نه موږ کولی شو یو دانه شیپ راولو، ایډیټ شیپ غواړو تغیرات پکې راولو، چینج شیپ د هغه شیپ په ځای دغه شیپ د ما په کار ده، ګوره د هغه شیپ په ځای دغه راغی. او جرا ټکس باکس د موږ له دې نه کولی شو د متن باکس هم راولو. شیپ سټایل دغه د متن دغه تاسو د شکل سره وستلی دی، دا شیپ د دغه سټایل وڅخلته وي، هر یو تاسو سلیکټ کړی وي همهغه باندې عملي کېږي. لکه مثلا زه غواړم د دغه شین وي، دغه ته به راسمه د دغه نارنجي وي، دې ته به راسمه د ده د اسماني وي. وګوره ما درې ورته سټایلونه ورکړل. او بل موږ سره دا شیپ فیل دغه د شیپ د مابینځ رنګ څخلته وي، سور وي، زیړ وي، شین وي، اسماني وي. له دې نه کولی تاسو یو دانه رنګ انتخاب کړئ. او مور کلرز غواړئ نور رنګونه راولئ، پکچر خپل شیپ ته ته عکس هم راوستلی سئ. که تاسې پې کلیک وکړئ نو تاسې اوس که چېرې انټرنیټ مو کار کوي نو تاسې دې صفحې ته بیا راولي. بل موږ سره دا شیپ آوټلاین دغه د شیپ کوم څه راوستلی ده، د هغې چارچوکاټ وڅخته وي. دلته یې وایي چې لږ تر غټ کړو چې عملي ښکار راسي. لکه مثلا زه غواړم د دې چارچوکاټ یې سور وي، وګوره چارچوکاټ یې یا بورډر یې سور سو. هلته موږ د فیکچر افیکس ویلی، دلته هم موږ سره د شیپ افیکس دی، ځلی وي که نه وي، پیکا وي، تیز وي، لاندې عکس وي، شاته یې سوری وي، سیبودي وي. لکه مثلا څو خواګانه تا ته ښکاره شي، وګوره څو خواګانه موږ ته ښکاري. او بل موږ سره دا وډ آرټ سټایل که چېرې موږ دلته ټکس باکس راوستلی وي، دا مو لیکلی وي، موږ سره د دې سټایل ده. یا دلته موږ سره د شیپ کې هم متن لیکلی شو. اوس د دې سټایل جوړوي د وډ آرټ. اوس دلته موږ سره مختلف سټایلونه دي، دې رانه کولی شئ تاسې یو دانه انتخاب کړئ. که مثلا زه غواړم دغسې دي وي، وګوره همغه سټایل پې عملي شو. اوس له دې رانه هم کولی شئ د ټکس فیل دغه د متن رنګ د څخلته وي، لکه مثلا زه غواړم سور دی وي، وګوره رنګ یې سور سو. چارچوکاټ یې وي که نه وي، دغسې رنګ یې ورته انتخابوئ، وایټ یې لږ زره نری کړو یا ډېر کړو چې تاسو ته کار راسي.
او بل موږ سره دلته موږ سره د متن افیکټس هم شته. موږ سره د شیپ افیکټس، اوس موږ سره د متن لاندې سوری وي که نه وي، ریفلیکشن عکسي وي، ګلو شاته ځلا وي که نه وي، سیبودي وي، دا هم یو د متن د فونټ ډیزاین ده. له دې لارې هم کولی شئ دا نه انتخاب کوئ. او بل موږ سره دا ټکسټ ډایرکشن کومه ته وي، له چپې خوا نه ښي خوا ته ولیکل سي، له پاس نه لاندې ولیکل سي، لاندې نه پاس ولیکل سي. او الاین ټکسټ دا تا متن پوزیشن په کوم ځای کې وي، که چېرې موږ دلته ډایرکشن ته راسو هارزنټل وکړو، اوس ښکاري میډل، دلته دا ټکسټ موږ سلیکټ کړو، ګوره منځ ته راغی، باډم لاندې وي، ټاپ بېرته پاس لاړه. او کریټ لینک له دې نه موږ کولی شو دې ته یو لینک هم جوړ کړو دغو دواړو ته، یا دا اوکې وکړو دغه سره. چېرې موږ دلته نور متن لیکلی وي هغه ته هم راوستلی شو. دا و د بریک لینک، غواړې بېرته بریک یې نو ته بېرته بریک لینک وکړې، بېرته له منځه لینک لاړه. او پوزیشن دلته هم موږ سره دی، هلته دا خو موږ ټول ویلي په عکس کې، نو بیا به یې نه وایو. او بل موږ سره دا په انزرټ مینو کې که چېرې موږ دغه شیپونه بېرته له منځه بوځو یا یې ډیلیټ کړو، دا ډیلیټ کړو. اوس راسو انزرټ مینو ته، سمارټ آرټ که چېرې موږ غواړو دغه متن، چېرې موږ دلته متن لیکلی وي، که موږ غواړو دغه په شکل کې وښیو نو موږ دا ټول سلیکټو، سمارټ آرټ ته ځو، دلته یو سټایل یا ډیزاین خوښو، همغه سلیکټو اوکې چې ورته وکړو نو موږ ته به همغه سټایل یا ډیزاین راسي. اوس له دې نه کولی ستاسې نومونه هم ورته ولیکئ، لکه مثلا داسې ده، دا د احمد باکس ده، داسې ده د جاوید ده، او داسې ده دا د محمود ده. اوس بیا له دې نه کولی ستاسې د باره کې معلومات هم ورکوئ. او دا سمارټ آرټس ده، دا هم ځان ته مینو لري یا یو ځان ته بخش لري. که چېرې موږ اوس ټول انتخاب کړو، اډ شیپ غواړې یو بل شیپ ور اضافه کړي، یا مثلا دلته اوس تا سره درې شاګردان دي، خبر نه ستا نه یو پاتې شوی ده، اډ شیپ وکړې، ګوره 5 شول. دې نه کولی شته نور هم اضافه کړې. اډ بلټس غواړې نقطې ور اضافه کړې. ټکسټ پین له دې نه هم کولی شته متن پکې ولیکې، لکه مثلا اوس دکې متن نشته، دکې زه اوس لیکمه، دکې د سرور ولیکل شي، دکې دی دا ولیکل شي. له دې نه هم کولی شئ تاسې یو دانه انتخاب کړئ. له دې نه کولی تاسې په خپلو شیپو کې یا په خپل سمارټ آرټ کې متن ولیکئ. او پریموټ لا نه موږ کولی شو، که چېرې موږ دلته دا سلیکټ کړو ډیموټ، ور یو دانه همغه له منځه لاړو، بېرته یې راولو، نو موږ پریموټ وښو. که غواړو رایټ ټو د لیفټ متن دا خوا ته بوځو، دا ټول سمارټ آرټ بیا بېرته دا خوا ته راولو، ګوره بېرته دا خوا ته راغی. او که چېرې دغه مثلا دا اول نمرهګان دي، احمد اول نمره ده، جاوید دوم، محمود دریم، څلورم، پنځم، که غواړې دغه اوس دا تا نه غلط شوي ول حافظ هغه دا اول نمره ده، که غواړې موف اپ وکړې ګوره پورته ځي، اولنی که غواړې بېرته یې لاندې ولېږې نو موف ډاون به وکړې، بېرته لاندې ځي. او دلته هم لیاوټونه دي، دلته دواړه دا دواړه یو شی دي. له دې نه موږ کولی شو موږ لیاوټ یې تغییر وکړو، دغه یو وي، دغه یو، دغه یو. له دې نه کولی تاسې یو دانه انتخاب کړئ. بیا له دې نه کولی شئ لکه مثلا تاسې عکس هم ورته راولئ، یا دا د احمد موټر ده، دا د محمود ده. له دې نه کولی تاسې معلومات پکې راولئ. او له دې نه کولی تاسې مختلف رنګ ورکړئ، لکه مثلا د ما دغه یو رنګ خوښ شو، ګوره څومره ښه رنګ دا بیا ملی شو. او دلته موږ سره د سمارټ آرټ سټایلونه دي، لکه سیبودي وي، دا مابین څخه وي. له دې نه کولی تاسې دغه انتخاب کړئ. او ریسیټ ګرافیک غواړې بېرته دې حالت ته بوځې، لکه مثلا دلته موږ رنګ ورکړو، خوښ دی نه شو، غواړې بېرته دې حالت ته بوځې نو ته به ریسیټ ګرافیک وکړې. او د فارمټ مینو کې هم دغه ټول ویلي، دا په شیپ کې ته نه دغه او شیپس به دلته دغه به ووایو، دا مهم دي. چین شیپ غواړې دغه شیپ کې لکه مثلا دغه یو راولئ، دا سلیکټ کې اوس دلته دغه یو دانه اوس چین شیپ وکړې، لکه مثلا دغه په ځای دغه راولئ، وګوره دغه ځای داسې شو، لکه مثلا زه غواړم د دغه په ځای دی دغسې راسي، وګوره دغه راغی. که سایز یې غټ کړئ نو بېرته بیا دې حالت ته بیایي. او بل موږ سره دا
که چېرې دغه سلیکټ کړو لارجر غواړې غټې کې سمالر بېرته یې وړه کوئ هم سې دا و د فارمټ مینو دغه نور خو موږ په پکچر کې او په شیپ کې هم ویلي ول دا و په سمارټ آرټ په انزرټ مینو کې اوس به چارټ ته راسو چارټ دا موږ دلته اوس هلته حسابي په شکل کې ښیو د چارټ لارې نه چېرې موږ دلته متن لیکلی وي لکه مثالا دا موږ لیکلی وي اوس که موږ غواړو دغه په شکل کې وښیو نو موږ د چارټ له لارې نه کولی سو اوس که چېرې موږ وغواړو دغه په شکل کې وښیو نو موږ د چارټ لارې نه کولی سو هلته موږ متن په شکل کې ښودو اوس موږ چارټ ښیو چېرې موږ اوس چارټ وښو نو دلته موږ سره د چارټ مختلف سټایلونه یا ډیزاینونه دي لکه مثالا ما دې نه کولی تاسې مختلف انتخاب کوئ یا دې ما دغه یو خواست دغه اوکې وکړم نو ما ته به دغه چارټ راولي اوس په دې کې تاسې متن هم لیکلی سئ لکه مثالا دلته زه ورته لیکم تاسې کلوز وکړئ دلته لکه مثالا زه ورته لیکم ویک 1 دلته دغه ویک کاپي یا کنټرول سی وکړه دلته دا سلیکټ کړه کنټرول وي دلته بیا راسه دا د ویک 3 بیا دلته بیا راسه دا سلیکټ کړه کنټرول وي دلته اوس لکه د دو شاګردانو نومونه ولیکه دلته احمد دلته محمود او دلته جاوید دلته اوس موږ دریو شاګردان دي احمد په اوله اونۍ کې د 20 روپیه کار کړی یا $20 کار کړی ده دومه هفته کې چې دا د بیرته دلته د 12 کړی ده او دلته په درېیمه هفته کې د لږ ذره کم کړی ده 9 کړی ده او په څلورمه هفته کې بیرته لږ ذره چیک شوی ده بیا یې 15 کړی ده او دلته راسو محمود چې ده په اوله هفته کې د 14 کړی ده په دویمه هفته کې د 19 کړی دی 19 روپۍ ګټلی دي او په دریمه هفته کې د 23 ګټلی دي او په څلورمه هفته کې د دومره ګټلی دي جاوید چې ده دلته په اوله هفته کې داسې ده دومره ګټلی دي کې دومره ګټلی او همداسې نور چېرې موږ اوس دغه کلوز کړو دغه اوس د موږ چارټ یا ټیبل ده دلته اوس ده ویک 1 دلته به بیا دلته لږ ذره ایډیټ ډیټا وښو د دغه دا به کلوز کړو د جاوید اوله میاشت به پیسې به لږ ذره کمې کړو هلته بیخي ډېرې دي دغه یا به ترې ډیلیټ کړو اوس به کې وښو دغه دا به کلوز کړو دا اوس دا د موږ ټیبل یا چارټ ده موږ اوس ما حسابي چې دا په شکل کې وښودله اوس دا اول هفته کې دا اول هفته ده دا دومه ده دا درېیمه دا څلورمه د احمد رنګ چې ده اسماني رنګ ده د محمود چې ده نارنجي ده د جاوید دغه سپین رنګ ده احمد چې ده اوس په اول هفته کې د 20 روپۍ کار کړی ده په دومه کې د 12 کړی ده په درېیمه کې د 9 کړی ده او په دې کې 15 کړی ده او همداسې نور دا اوس موږ حسابي په شکل کې وښودله دا هم ځان ته ډیزاین او فارمټ مینو لري فارمټ مینو خو ما هلته په شیپ هم پکچر کې هم ویلی نو ډیزاین مینو ته به راسو هر چارټ الیمنټس له دې رانه کولی شي چارټ کې لږ ذره معلومات تغییرات پکې راولي دغه نمبرونه چې دا کوم ځای کې وي غواړئ دغه اکسس عمودي وي که افقي وي دلته تاسې راسئ دغه یو کوم ځای کې وي عمودي وي که افقي وي دلته وي که دلته او دوه موږ سره دا اکسس ټایټل دغه ټایټل کوم ځای کې وي دلته تاسې وګورئ دلته راځي
دغه په کوم ځای کې وي لاندې وي که دلته لکه دلته لاندې به یې راولو دلته به متن پکې ولیکو لکه مثالا بیا دې کې هر چې تاسې لیکلی سئ دا اوس د اکسس ټایټل سو بیا به اډ المنټ راسو اوس د چارټ ټیبل دغه ټایټل په کوم ځای کې وي نان بیخي نه وي دلته وي لیدلی نه کولای ستاسې پوزیشن یې انتخاب کړئ بیا له دلته نه کولای ستاسې دلته متن پکې هم ولیکئ students that earn money this month دا اوس دا د دې چارټ ټایټلز ټو دا اوس دا کوم ځای کې وي او بل موږ سره د ډیټا لیبلز په کوم ځای کې وي دلته تاسو لکه مثالا زه دغه یو انتخاب کړم وګوره دا نمبرونه ښایي څومره وزر کاري د دومره ګټلي د دومره که غواړئ دغه یي نو دلته د ډیټا لیبلز ته راځئ دلته وي په کوم ځای کې وي لیدلی نه کولای ستې پوزیشن معلوم کړې او بل موږ سره دا ایرور بارس وي که نه وي لکه مثالا دغه یو دغه لاینونه چې دي دغه یي که نه وي دلته تا ته ښایي په ده کې څومره ګټلی دي ده څومره ګټلی دغه یي که نه وي د ایرور بارس له دغه انتخاب باسئ او ګرین د شا بکګراونډ کې ستا ته چارخطا وي که نه وي لکه مثالا دغه یو وګوره نور هم چارخطا سو او بل موږ سره دا لیجن وي که نه وي لکه دغه تاسو ته چې ښایي دغه د احمد کوم رنګ دا د محمود دا په کوم ځای کې وي چاپې خوا کې وي پاس وي رایټ وي زه غواړم پاس دې وي اول موږ سره دا ټریډ لاین لکه مثالا ته غواړې دغه هغسې ده محمود چې ده ته غواړې کاته تللی ده ډېرې ګټلې که پورته تللی ده اوس دغه معلومه که دغه یو مختلف اوس غواړم زه په محمود باندې ولیکم اوکې وکړم ګوره احمد اول یې ډېرې ګټلې وې بیا کاته تللی ده همداسې کرا نور هم کاته تللی ده او کویک لیاوټ دلته لکه مثلا دا تیار لیاوټونه جوړ سوي دي لیدلی نه هم کولی شئ یو خپل مختلف ځان ته انتخاب کړئ دغه یو وي دغه دلته تیار جوړ سوي دي او چینج کلرز له دې لارې نه کولی شئ دغه لیبلونه دغه دې رنګ هم چینجولی شئ دغه څه وي دغه څه له دې لارې نه کولی شئ یو مختلف رنګ ورته انتخاب کړئ اول موږ سره دا چارټ سټایل له دې لارې نه دا چارټ سټایلونه تیار جوړ سوي دي له دې لارې نه یو دانه په خپل ټیبل باندې عملي کولی شئ دغسې وي داسې دغسې مختلف ډیزاینونه یا سټایلونه دي او بل موږ سره دا سویچ را کالمز که غواړئ راګانې تاسو سره وي که غواړئ کالمز ته غواړئ نو ته د سویچ را کالمز لارې نه کولی شئ سلیکټ ډیټا له دې لارې نه کولی شئ ته ډیټا انتخاب کړئ لکه مثلا ویک 1 تا ته انتخاب کړي تی بیا هغه کولی شئ له منځه وړی هم شئ ایډیټ کوی هم شئ چې ور اضافه کوی هم شئ له دې لارې نه کولی شئ خپل معلومات سلیکټ یا انتخاب کړئ ایډیټ ډیټا تغیرات پکې راولئ لکه مثلا د هغه په ځای د دغه په ځای تا دلته غلط لیکلی د دغه په ځای سروار ده ګوره د هغه په ځای موږ اوس سروار ولیکه داسې کلوز کړو دلته به سروار راسي ګوره د جاوید په ځای سروار راغلی دې لارې نه کولی ستاسې معلومات ور اضافه کړئ ریفریش ډیټا دې نه تازه کړئ لکه مثلا تاسو تغیرات پکې راوستلي هغه ریفریش کوئ هم شئ او چینج چارټ ټایپ دې نه کولی ستاسې د خپل چارټ ټایپ اوس تغییر کړئ دغسې وي دلته مختلف چارټونو ټایپونه دي لکه مثلا دغه یې ما خوښ شو اوکې چې ورته وښیم ګوره دلته اوس تغییر شو دا په انسرټ مینو کې د چارټ دارس او بل موږ سره دا سکرین شاټ غواړو موږ خپلې صفحې نه عکس واخلو هغه دلته راولو هغه د سکرین شاټ لارې نه کولی شو اوس تا نه چې عکس واخلي هغه ځای ته سلیکټ زه غواړم دغه شادیانو پیسوګانو نه عکس واخلي دا به سلیکټ کړمه ګوره د همغو عکس به ماته اوس دلته راولي دلته که بیا سکرین شاټ ته لاړ شئ دا ووهئ دلته مختلف ځای انتخاب کړئ نو هغه به تا ته راولي که چېرې موږ اوس هغه ټیبل ټول ډیلیټ کړو نو اوس که ته سکرین شاټ ووهئ دا ووهئ همغه ځای ته سلیکټ کړئ لکه دغومره وي نو ګوره د همغې عکس یې ماته دلته راوسته دا په انسرټ مینو کې سکرین شاټ دا نور به سبا ته ووایو ډېره مننه دا و د نن ورځې درس هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترې ګټه او فایده واخلي والسلام